السلام علیکم ورحمت الله ملګرو کم کسان چې دا غواړي چې څنګه دعا دې قبول شي دا کوم ملګری دي دا ویډیو وګوري په دې کې ور سره د حضرت یعقوب علیه السلام یو دعا ورشیر کوم یو دعا درته درخایم که دغه دعا تاسو یو پیرا ویلې ورپسې چې څه مقصد د پاره تاسو دعا کوئ هغه به ان شاء الله پوره کیږي هغه مقصد دغه دعا به مو ان شاء الله قبليږي هر مقصد د پاره که د چا بال بچ نشته دی یو پیرې چې دا کلمه ویلې د یعقوب علیه السلام دا دعا او ورپسې د بال بچ پیدا کېدو لپاره دعا وکړه ان شاء الله الله تعالی به اولاد ورکړي یا د چا اولاد شته دی خو لیکن نافرمانه دي نو که دا کلمه ویلې ورپسې د خپل اولاد د تابعدار جوړېدو لپاره فرمانبردار جوړېدو لپاره دعا وکړه ان شاء الله اولاد به د دې تابعدار وګرځي یا که د چا مال حال کې برکت څوک غواړي نو یو پیرې دا کلمه ویلې ورپسې د مال حال کې برکت لپاره دعا وکړه ان شاء الله په مال حال کې به برکت راشي یا نور څه مقصد لپاره چاته مشکلات دي پریشانی دي ټینشن دي ورته یو پیرې دا دعا ویلې ورپسې د مشکلاتو ختمېدو د ټینشن ختمېدو دعا وکړه ان شاء الله دا مشکلات به ختم شي ټینشن مکمل به ختم شي غرض هر لحاظ سره چې ورپسې دعا وکړه ان شاء الله دغه مقصد به پوره کیږي دغه دعا به ان شاء الله قبليږي ډیره اسانه دعا ده ان شاء الله په سکرین به درته لیکم او په خلی به درته وایم ان شاء الله په کمنټ کې به درته لیکم نو دا ویډیو وګورئ دغه دعا ضرور زده کړئ چې څونه اسانه ده دوه درې ټکي دي چې څومره اسانه ده دونه زیاته مجربه د زمي عزتمندو نو دعا طرف ترازو دعا ضرور زده کوي چې کله هم دعا کوي نو یو پیره به نمک کې دا دعا وایي ټیک شو نو دعا څنګه ده اوس نو مفتی شفیع رحمت الله علیه لیکلی دی مفتی شفیع رحمت الله علیه اوچته هستی د غټ مفتی دی نو دای لیکلی دی و چې کله د حضرت یعقوب علیه السلام اولاد اورک شول یوسف علیه السلام چې کله ورکو کنه نو ډیر زیاته پریشان ورپسې دا نظر ورپسې تلو نظر ورپسې ختم شو د خفګان د وجنه دون زیات پیجلل نو چې کله بیا ورپسې د یوسف علیه السلام هغه بل رور ابن امین هغه هم تنه اورک شو نو غم انتهایی زیات شو پریشانی ډیره زیاته شو نو دعاګانې به ډیر زیات دعاګانې به کولې یو ځلې دغه کلمات ویلې چې زه کم تاسو ته درخایم په دې کلماتو سره الله تعالی نه دعا وکړه وې دعا ته خوښ یا کثیر الخير ويا دائم المعروف دا کلمات دي هم دا کلمات دي یا کثیر الخير ويا دائم المعروف دا کلمات ویلې او ورپسې بیا د یوسف علی السلام او د ابن امین د دې د پیدا کېدو لپاره دعا وکړه چې څنګه دعا وکړه کنه نو فورا الله تعالی طرف نه وحی رااله وای اے یعقوب نن خو تاسو په داسې کلماتو سره رو بللما کچاري اوس خو استاد امن صرف اورکتی حضرت یوسف علیہ السلام او ابن امین خو صرف اورکته کدا کلمات تا ما ته ویلی وی په دې کلماتو سره زتا را بللې ما او استاد امن کچاري مړم وې کنه کچاري وفات شوی وې بیا به من دل را پیدا کول بیا به دل ما دارا پیدا کړو استاد دعا به قبول کړی و نو زمای عزتمندو کله چې هم تاسو دعا کوئ کنه نیو پیرته نه دا کلمات مخ کې وای بیا ورپسې دعا کوئ چې څه مقصد د پاره دعا کوئ ان شاء الله مقصد به مو پوره کیږي دا دعا به مو ضرور ان شاء الله قبليږي ټک شو جی الله رب العزت مو خوشاله باسه تا دعاګانې کوئ دعاګانې وکاو الله پامان